एक्सट्रूड टول نو एक्सट्रूड टول ماته ته مطلب دا نه چې کړه دی چې زموږ سره یو قسم له 3D د لپاره استعماليږي نو د هغې طریقه کار زموږ سره څه دی د هغې طریقه کار زموږ سره دا دی چې ته به څه وکړې ته به لاول نمبر لاړ شې ځان له یو داسې شی جوړ کړه که نه لکه دا ګول دایره مې جوړه کړه دې کې زه رالم په دې ځای کې مې څه وکړو دې کې مې دلته کې destroy tool راغوستو صحیح ده او په destroy tool کې مې دلته کې څه وکړو zipper destroyation ښه دا مې ووهو نه دا مې ځانه داسې کو یا دا نه کومه بل اخلم ګرارې غوندې کې تېرغوم چې ښه پې پوه شي دا سټار مې راغوستو په دې سټار کې بیا دلته کې زموږ سره دا سټار نو پولیګانل سټار ښه دا پولیګانل سټار مې راغوستو دلته کې صحیح شو او دا زه سیوا کوم داسې نه سیوا شو دې ځای کې به اوس موږ دا شفټ ټول باندې ونیسو لږ به یې داسې کړو او لږ به یې شفټ کنټرول به ونیسو مطلب دا لږ خوس کې به برابر شي راغلو اوس دا ګرارۍ چې ده که نه په دې کې به زه په دې منځ کې یو دغه جوړ کړم داسې سوری غوندې کې ټول به په جمع سلیکټ کړم او ای او سی مطلب څه شو بالکل به سنټر شو په دې کې اوس ګوره دا ټول به سلیکټ کې دې ته لیکلی دی زموږ سره سمپلیفای ته کلیک کا نو سمپلیفای کار سره سوری کول څه نو دا زموږ سره څه شو دا په منځ کې سوری شو په دې شي باندې نو دې کار ختم شو که نه اوس په دې کې به زه څه وکړم زه وایم چې د دې نه د ریالټي یعنی ښکلی زبردست لوک دې مال لګي نو ته به چېرته ځې ته به ځې دې ځای کې ته کوم چې اوریجنل لوک یې که نه ایکسټروډ ټول ته به ځې نو په دې ایکسټروډ ټول چې ته څنګه کولوږي تا ته به دلته کې داسې دا نشانې راشي د دې نشانو مقصد دا دی چې دا به داسې تا ته وایي ښکاري نو ځایمه ښه او دا ډیپتوالی دی یعنی جوړوالی د دې ځای کې نه کمیږي او سیوا کېږي کمیږي که نه کمیږي که نه او دې ځای کې ته به لاړ شي دلته لیکلی ایکسټروډ روټیشن دا ایکسټروډ روټیشن څه دی دا مونږ کړی دی که نه په کوم ځای کې پته نشته ما ته وایه په دې کې به څه وکړي دا به کلیک کړي نو دلته کې زموږ سره ایکس وائی زیډ نو چې ایکس وائی زیډ ته وایي که نه نو دا کوم طرف ته کږېږي تا ته پته لګي دا به زیرو کې ښه ما له سملول پکار دي دا وګوره دا چېرته ځي پته لګي نه لګي نو چې کله ته په دې نه پوهېږي نو بیا به دې 3 ته راځي او دا 3 به ځانه په خپله ماوس باندې داسې خوځې نو دا به تا ته بیا هغه لوک پیدا کوي چې کوم ته غواړې بیا به اپلای ووهې نو څه ته ګوره څه وایي صحیح نه شو بیا ایډیټ ووهه چې ایډیټ ووایي نو که ته یې ځانه بیا خوځې که نه مطلب دا دی چې ته وایې ځانه یاره زه برابر وم نو مطلب داسې برابر کړه او بیا اپلای ووهه نو برابر شو ته چې یار دا مې هم نه دی خو اپلای نه پس بیا ایډیټ ووهه او بیا داسې که ځان له او اپلای ووهه دا زموږ سره څه شوې ټول اوس دا چې دا خو ځان له دونه ګران کار دی به څوک داسې کوي موږ له خو اسان کار پکار دی نو د هغې دپاره طریقه کار سره ته به راشي دلته کې دې ایکسټروډ ټول ته او په دې ایکسټروډ ټول کې زموږ سره بیا په دې ځای کې روټیشن نه دی نه او دا بیا داسې په خپله ډایرکټ به د ښکاري که څنګه یعنې تاوهه ډایرکټ په درته مطلب دا ریزلټ شو کېږي هغه خو سمه غویمه که نه نو ګوره هر یو شی لکه په خپل ځای باندې ښه دی ټول داسې نه وایو چې یاره دغه فضول شو او دا صحیح شو هغه هم صحیح دی او دا هم صحیح دی صحیح ده دا راغی اوس په دې کې موږ دې ځای کې نه څه وکړو کلرز نو کلرز ایډیټ ته لاړ شه یو د یوز آبجیکټ فیل دا کوم چې موږ وایي ورکړی دقه یو وایي سالډ فیل مطلب بالکل چې ته کوم کلر غواړې چې بس هغه کلر یې دې د سالډ فیل وایي یو ته ویلی کېږي زموږ سره شیډ نو شیډ زموږ لپاره یو قسم له ډول کلر راکړي ښکلا پکې پیدا کوي لکه اوس ما دلته کې ووهو سیلور غوندې کې کلر او په دې ځای کې توروالی نو اوس ته اپلای ووهه ښکلا رانغله اوس دا به ټول سلیکټ کړي او رایټ په دې کلیک کړي نو آوټلاین نن شو که نه خو چې نن کې نو دې نه بیا ریالټي له کوټې خوس کې مطلب نور هم خرابېږي نو ته ایډیټ ووهه او لاړ شه اول دا یو چې دی دا به تور کو بره نه او دا لاندې چې دی که نه دا به داسې د سپینوالي طرف ته نږدې کړه اوس اپلای ووهه نو لاندې نه سپینوالی شو آوټلاین پې خیر ولګوه ښه چې آوټلاین ولګې بیا د دې ریالټي ښه راځي دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ ایکسټروډ ټول وایو په دقې طریقې باندې استعمالېږي په دې ځای کې بیا زموږ سره دا بلپونه دي نو ایډیټ ووهه نو ایډیټ خو کار ځکه نه کوي چې دلته کلیک کړو بیا به ایډیټ کار شروع کړي بلب لګې دلته مې ورته بلب اپلای ووهه نو بلب ته اوس ګورې کلر یې څه کړو لږ لایټ غوندې کې کړو اوس دلته کې راشه بلب ورته لګې نو دا 2 بلب زه دې ځای کې نه لګوم مطلب یې به یې ونیسي
دی خو به راوړي او اپلای بو نو مطلب دا چې دا بل ګټه نور لاړ شي دا د بل په لپاره استعمالېږي په دې ځکه کې بیا زم سره ته ایول وای نه ساري دي ته ایول وای او دي ته کلر وای کله خدا ته وشو خو دلته کې زم سره ایول څه د لپاره استعمالېږي دا یو قسم لزمون سره ریالټي پیدا کوي یعنی ډبل واله هم چې بالته کې په میسور کې کول خو هغه لوک او دی لوک کې ډیر زیات فرق دی نو دا مو نو ګورته دا دي شوې یعنی لکه دې شو لکه مطلب دا دی چې زبده دې سوې نو شو نو صحیح شو و دا دلته کې هم استعمالېږي او په دې ځای کې هم استعمالېږي دې ځای نه چې راشي کنه نو په دې کې دا کار دی چې دلته تسکین د بدغل ته په ظاهر باندې ښکاری دې سیوا کوا نو دا د دې د سیوا کولو دا شی دی بیا یعنی خوځوي دې اخو دې په وړه صحیح شو دا ډیر به نه دا کې بیا خالص تباکی کی وره ها دا زیرو کا چې دینه بس جوړیږي نو بل طرف ته بوتلو نه و شو ایول او یوز ایول په دې دوانو کې څه فرق دی یوز چې دیو نو کار کې برای شي شو ایول چې دیو نو بدی کې هغه شی د تخکاری چې کم ته جوړې ایول په ځغه باندې ګوروته یعنی دغه ته تخکاری خو چې دا سره بن کو کنه نو پدې کې وایته ته سره مثال په تور باندې هغه مخکاري چې کوم مثال په تور باندې هغه زمون سره یو قسم لا ایکسټریوډ ټول ولې لاندې صحیح شو دا ستاسو صرف ایول ښکاری ایول کې زوس لګي امینه او چې کله سره ته مثال په تور باندې دا وਹੀ کنه نو مطلب دا اوس پن شو کنه نو دیګه وسه سره هغه بیا ښکاری چې کوم زمون سره هغه اوریجنل لاندې کوم یې څه چوده ایکسټریوډ ټول او دې د بیا زمون سره ویل کی کلیر ایکسټریوډ صحیح شو دلته کلیر نشتی کنه کشتي دلته نشته او د کلیر دی کلیر مطلب ختم و دا چې دا کم ښکاری کنه دې ته ویل کیږي زم سره ایول دا اوس ایول والا دی ها کدا دیم ختم کو کنه بیا به ختمي او دلته کې راشه جو مطلب بالکل ختم نو دې ته زم سره وي دې ته زم سره ایکسټریوډ ټول وي یو قسم دی یو شکل لا ریالټي یعنی اوریجنالټي او ورګول